زمونږ د الله سره تعلق داسې پکار دی. زمونږ ستا د الله سره څنګه تعلق دی؟ الله سره تعلق داسې پکاري. مولانا روم رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی، مثنوي ورته وایي، فارسی کې دی. ناشنا هیری او ناشنا ملغلرې پکې دي، قیمتي خبرې پکې دي، نصیحت آموز خبرې پکې دي، خو نصیحت کے چاہتا؟ شقی ازلی نصیحت عالموں سے کب سمجھتے ہیں. نن موږ نه بدبخته جوړ شوي دي، ازلیان بدبخته رانه جوړ شوي دي. وورو ارسه په ریډیو، په اخباراتو، قرآن حدیث، علماء، لیکن ہم تس سے مس نہیں ہوتے. ان کے چینجز نہ راضی، ان کے بدلون نہ راضی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ دو واقعات ذکر کری. یو بادشاہ تیر شوی دی، پر نیکو بادشاہانو کی، پر حمدلو بادشاہانو کی، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. د ده یو غلام دی، د غلام نامه د عیاض. محمود او عیاض، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ او عیاض دې چې کله د بادشاہ غلام شو، نو د بادشاہ په محل کې په خپل د رهایش په ځای کې یو وړه شان الماره جوړه کړې وه. چابي د سره وه. دی به لاړه د ورځې چې کله به ورته د خدمت نه موقع میلاو شوه، ټایم به ورته میلاو شو، نو دی به لاړه هغه المارۍ به یې کولو کړه. المارۍ ته به ور دننه شو، او به یې کتل، او به یې کتل پکې. واپس په د المارۍ نه راووت او تاله به یې ولګوله. د بادشاہ چې کوم د دلبار خلک وو، هغوی خو د عیاض سره اسم بغض او کینه کوله، ځکه غلام او بادشاہ ورله ډېر لوی مقام ورکړی، ځان سره به یې کینولی و، شاهي لباس و، لکه ستاسو د ایم پی ایګان او ایم این ایګان همدلته په دې لارو کوڅو کې ورسره ګرځي، خو چې ایم پی ای شي یا ایم این ای شي نو بیا هغه بدل شي، بیا د غریب سړي موبایل اوچتول او غریب سړي سره ملاقات بیا ترې مولانا عبدالذکر صاحب بیا ترې ناوې جوړه شي. نو عیاض المارۍ کولو کی بیا راوځي، چا ورته وی عیاض د المارۍ لږه چابي راکړه، دې المارۍ کې څه دي؟ وی نه جي نه، چابي چاله نه ورکوم. وی ښه المارۍ کولو که چې موږ پکې وګورو چې څه دي پکې؟ وی د کتو ضرورت نشته، تاسې ولې ګورئ؟ مخالفین لگی شو بادشاہ ته وی معلومیږي داسې چې عیاض په دې المارۍ کې جواهرات او بلغلرې او قیمتي هیرې د بادشاہ نه پټې کړي دي، او دې روزانه المارۍ کولاوي او گوری واپس نہ چاله چابی ورکئی اور نہ کسی کو دیکھنے دیتے ہیں، نہ چاله المارۍ خیجی المارۍ کې څه دي. معلومه دا شو چې څه بادشاہ ته رپورټ ورسېدو. بادشاہ وی کسان عیاض فوراً راوغوښته، وی عیاض دې المارۍ کې څه دي؟ تا باندې رپورټ دی چې تا هیرې او ملغلرې پټې کړي دي، ورشه فوري ځان سره کسان بوځه، المارۍ کې چې څه دي هغه راوړه ماله پیش کا. عیاض وی بسر وچشم، په سر سترګو لاړه، کسان ورسره لاړه، المارۍ کولو کړه. خبرې ته لږ د عبرت په نظر وګورئ زما عزتمندو، حسن جزوی یم او تاسو وورئ. په المارۍ کې زړې جامې دي، شلیدلې کپړې دي،
په الماره کې د آیات زړی سپلې چپړې دي زور صادر دی زړه شلیدلې ټوپې ده الماره را صفا کړو زړې جامې شلیدلې جامې زوړ صادر زړه ټوپې زوړ پیزار مارسو ایروڑ بادشاہ تے کی خود بھایا دن وی آو المارے کی 10 زنو وی روزانہ دا المارے کلاول او دا دی المارے تا دنکی دل او بیا رابار کی دل او چابیم چالے نور گول دا المارے چابیم نور گول او چوک پر کتول بارا پر خودلم نا دی کے سراز دے وی بادشاہ سلامت نہ چکل استاسو دلبار نلار شم د الماره کولو کوم وګورم او زم آیازا داستاغه کپڑی نشلیدلی داستاغه شلیدلی چپڑی دی داستاغه شلیدلی ټوپې دا داستاغه زور چې کم دی دا نن که تا سره شاهانه لباس دی نن ستا په سر باندې قیمتي ټوپې دا ټول د بادشاہ احسان ومنه دا تا سره د بادشاہ دی زبروزانت لما با خپل زوړ چې کم سامانو اب مې کتو او زما په زړه کې به د بادشاہ محبت پیدا کېدو ما دا د بادشاہ د محبت دپاره به کتل چې نن که زه سیم نن که ما سره سدي دا د بادشاہ نظر کرم دی دا د بادشاہ مهرباني ده عزتمندو تاسو نه تپوس کو ستا په سر دا ټوپې دا ستا نه ده ستا په غاړه دا کپړې دا نوي بوټان دا ستا نه دي تا چېرته د الله احسان یاد کړی دی چې دا ما سره الله احسان کړی ته څه شی وي هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا کتاب لکھی وی آج اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ آیاز کی طرح ہو جائے ننظمہ استا تعلق دا اللہ سرا کہ جو ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے ارسد ماچی ارسد ٹول دنیا دے خپشی لیکن اللہ دے